سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ناصح احمدزی یم او ستاسو لپاره درې جملې جوړوم په الماني ژبه باندې. موږ سره اول لغت نه، بیا همدغه لغت په جملو کې استفاده کوو. دوستانو کولی شئ د ما یوټیوب ته هم ورشئ په نوم د ناصح احمدزی. ډېر موضوعات هلته شته ده او تاسو به ډېره مرسته ورڅخه واخلئ. لغت موږ سره ده وغوبه وایي د څه په هکله، د څه په هکله. د مثال په توګر زه یو کس ته وایم هغه چا سره خبرې کوي، زه ورته وایم ته د څه شي په اړه غږېږې، ته د څه شي په اړه غږېږې یا خبرې کوې. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: worüber redest du، worüber redest du. redest وایي خبرې یا غږېدلو ته. د مثال په توګر زه وایم چې ما سره دوه درې ملګري دي، زه وایم چې موږ د کار په اړه خبرې کوو، موږ د کار په اړه غږېږو یا خبرې کوو. دا جمله بیا په الماني ژبه داسې وایو: wir reden über Arbeit، wir reden über Arbeit یا د کار په اړه خبرې کوو. بیا زه ورته وایم sehr gut، sehr gut، ډېر ښه. کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ، زه به جوابونه درکوم انشاءالله.